آیا غواړئ چې په سکالرشیپونو کې بریالي شئ؟ سکالرشیپ ته د اپلای کولو لپاره کوم اسناد او مدارک ضرورت دي؟ سلامونه، مینه او درنښت مې ومنئ قدرمنو دوستانو، او خدای دې وکړي چې هر یو بار راته روغ رمټ یاست. دا د یو ځل بیا زه عبدالرقیب احمدزی ستاسو په درانه چوپړ کې د یو بلې نوې او په زړه پورې ویډیو سره راغلی. ټول هغه اسناد او مدارک چې سکالرشیپ ته د اپلای کولو لپاره ضرورت دي زه په دغې لنډې او مختصرې ویډیو کې تاسو ته بیانوم. د ویډیو تر پایه به مو ډېری پوښتنې د سکالرشیپونو په اړه حل شي. نو که مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه مو موږ سره لاندې په کومنټ کې شریک کړئ. نو ورځو د ویډیو په لور. د ټولو څخه مخکې لومړنی اسناد چې سکالرشیپ ته د اپلای کولو لپاره تاسو ورته ډېر ضرورت لرئ هغه د پاسپورټ درلودل دي، ځکه چې ځینې پوهنتونونه د تذکرې پرچې پاسپورټ ته ډېره ترجیح ورکوي. نو په همدې اساس چې کله تاسو سکالرشیپ ته ثبت نام کوئ تاسو باید د ځان سره پاسپورټ هم ولرئ. نو د پاسپورټ سکن مو د نورو اسنادونو سره یو ځای ورولېږئ. دویم اسناد چې سکالرشیپ ته د اپلای کولو لپاره ورته ډېر ضرورت ده هغه ستاسو تحصیلي نمرې یا تعلیمي نمرې دي. ځینې ورته ترانسکریپټ وایي، ځینې ورته درې کلنې نمرې هم وایي. دغه ترانسکریپټ یا درې کلنې نمرې تاسو د خپل ښوونځي څخه یا د خپل پوهنتون څخه په قانوني ډول ترلاسه کړئ او د ځانه سره یې وساتئ. او چې کله مو سکالرشیپ ته اپلای کوو د نورو اسنادونو سره یو ځای ورولېږئ. یادونه باسئ چې د ترانسکریپټ په لیږلو سره سره که چیرې تاسو نه ډیپلوم یا شهادتنامه غوښته هغه هم ورولېږئ تر څو ستاسو په اپلای کې نقصان واقع نه شي. دریم مهم اسناد چې سکالرشیپ ته د اپلای کولو لپاره ورته ډېر ضرورت ده هغه د سی وي یا ریزومي جوړول دي. تاسو به خپل ټول علمي، تحقیقاتي، کلتوري، هنري، ورزشي فعالیتونه ډېر پاک او منظم په انګلیسي ژبه په یو فایل کې ولیکئ او ور وبیلېږئ تر څو هغوی په دې باندې وپوهېږي چې تاسو واقعا څوک یاست، کومې وړتیاوې لرئ، کومې ځانګړتیاوې لرئ. په ریزومي کې د خپلو ټولو فعالیتونو یادول به ستاسو په بریالي کېدو کې مهمه ونډه ولري. څلورم مهم اسناد چې ستاسو په بریالي کېدو کې به مهمه ونډه لري هغه د انګیزهنامې یا موټیویشن لیټر جوړول دي. په انګیزهنامه کې به تاسې خپل فکر، خپل اهداف او خپله انګیزه ور ولیکئ چې ولې غواړئ دغه سکالرشیپ ته اپلای وکړئ، ولې غواړئ په دغه هیواد کې تاسو درس ووایئ او په راتلونکي کې تاسو څه اهداف لرئ. یادونه باسئ چې دا انګیزهنامه به د خپلې رشتې، د خپل شخصیت، د خپل اهدافو او د خپل د افکارو په مطابق ورته جوړوئ. پنځم ډېر مهم اسناد چې سکالرشیپ ته د اپلای کولو لپاره ورته ډېر ضرورت ده هغه د توصیهنامې یا ریکمنډیشن لیټر جوړول دي. هر سکالرشیپ او پوهنتون ته چې تاسو وغواړئ اپلای وکړئ نو تاسو څخه به حتما د توصیهنامه یا ریکمنډیشن لیټر وغواړي. ځینې پوهنتونونه ستاسو څخه دوه یا ځینې در څخه درې توصیهنامې غواړي چې تاسو به یې منظم په انګلیسي ژبه ورته تیاروئ. په حقیقت کې دا توصیهنامه ستاسو د استاد، مدیر، رئیس او یا نورو داسو اشخاصو لخوا لیکل کیږي او تاییدیږي. په دې توصیهنامه کې به ستاسو د ټولو علمي فعالیتونو، کوښښونو، زحماتو تایید کیږي چې مثلا فلانکی د فلانکي زوی د دغه تاریخه څخه تر دغه تاریخه پورې زما شاګرد یا همکارو او زه یې د دغومره وخت راهیسې پیژنم، د ښو اخلاقو څښتن دی، زحمتکشه دی، فعاله دی او داسې نور موارد به پکې یادیږي او تاییدیږي چې دا توصیهنامه به ستاسو لخوا یا ستاسو د استاد لخوا یا ستاسو د مدیر لخوا یا ستاسو د رئیس لخوا هغوی ته لیږل کیږي. نو دغه توصیهنامه یا ریکمنډیشن لیټر هم له ډېرو مهمو مواردو څخه دی چې د اپلای په وخت کې باید تاسو د ځان سره ولرئ. درنو دوستانو راغلو شپږم او آخري اسناد ته چې هغه هم د نورو په څیر سکالرشیپ ته د اپلای کولو په وخت کې ډېر ضرور ده هغه د اسناد درلودل دي. دا په پوهنتون پورې هم اړه لري چې د پوهنتون ژبه څه ده، خو په نړۍ کې د ډېریو پوهنتونونو ژبه انګلیسي ده. چې کله د پوهنتون ژبه انګلیسي شوه نو تاسو باید د ځان سره ټافل او آیلتس اسنادونه ولرئ او د نورو اسنادونو سره یو ځای هغوی ته ور ولېږئ. د ټافل او آیلتس اسنادونو درلودل به ستاسو په کامیابېدو کې مهمه او ارزښتناکه ونډه ولري.
قدرمنو دوستانو دا وه زموږ نننی ویډیو. خدای دې وکړي چې ستاسو لپاره معلوماتي تمامه شوې وي او تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. که مو یو څه ورڅخه زده کړي وي او تاسو ته معلوماتي تمامه شوې وي نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه مو موږ سره لاندې په کومنټ کې شریک کړئ. او که چیرې غواړئ تاسې لومړني کسان اوسئ چې زموږ له راتلونکو معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن سئ نو د زنګ په آپشن باندې کلیک یاده مه وباسئ. تر بیا چې زه عبدالرقیب احمدزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. پاک الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.